سلامونه او نیکی هیلې د سیټي وال ګرانو لیدونکو خوشحاله یم چې زه حسیب سنځی بیا هم تاسو سره په دې خپرونه کې ملتیا کوم لکه څنګه چې ما پرون تاسو ته وعده کړې وه نن به هم په زړه پورې معلومات تاسو ته خپاره کړم نن مو په خپرونه کې تاسو ته د اوکراین او د روسیې د جګړې په اړه جالب معلومات چمتو کړي دي په لومړي سر کې غواړم د دې جګړې پایل ته یو کتنه وکړم چې دا جګړه د کوم ځای څخه پیل شوه او نن څلورمه ورځ ده د دې جګړې څومره مخته د روسیې لخوا ترسره شوي دي د دې ترڅنګ اوکراین څه کارونه ترسره کړي دي او ترڅنګ یې موږ په دې خپرونه کې له خیره د اروپا اتحادیې او د ځینو نورو هیوادونو اقدامات د روسیې په اړه په خپرونه کې تاسو ته وړاندې کوو نو موږ سره ملتیا وکړئ راځئ د پکیج د بستې کې وګورئ چې دا جګړه له کوم ځای څخه پیل شوه او تر اوسه تر دې دمه څومره تلفات دواړو هیوادونو ورکړي پیشینه تاریخی روابط روسیه و اوکراین هر دو کشور روسیه و اوکراین ریشه خود را از دولت به نام روسکیف شامل فدراسیون از ملل اسلو در شرق و شمال شرق اروپا در حوزه بالتیک می‌دانند که در قرن نهم میلادی تشکیل شد و سپس به حمله مغول‌ها از بین رفت. پس از حمله مغول به دولت یاد شده مردم روسیه با موفقیت تمام بقایای جاده‌های شمالی را متحد کردند و به یک دولت قدرتمند تبدیل شدند و مردم اوکراین تحت سلطه دوکنشین بزرگ لیتوانی و به دنبال آن کشورهای مشترک المنافع لهستان لیتوانی قرار گرفتند اما بعد به دلیل شورش هایی که صورت گرفت اوکراین از اواسط قرن 17 به تدریج جذب امپراتوری روسیه شد که این امر در اواخر قرن 18 با تجزیه لهستان تکمیل شد. برمیگردیم به بحران کنونی. فارغ از قضاوت نقش روسیه، عمده عوامل دخیل در این مناقشه را اختلافات نژادی، قومیتی، فکری و مذهبی داخل بلوک اروپا تشکیل می‌دهد. ولی مسئله عضویت اوکراین در ناتو تهدید بر ضد امنیت مسکو تلقی می شود. درست به همین دلیل هر دو کشور آمریکا و روسیه می‌کوشد تا حداقل به دو نوع توازن قوا در دراز مدت رسید و حاکمیت این منطقه راهبرد را برای یکدیگر واگذار نکنند. آمریکا اخیراً و پس از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور این کشور سعی دارد از این آب گل‌آلود ماهی بگیرد. واشنگتن به بهانه آماده شدن ادعای روسیه برای حمله به اوکراین متحدان اروپایی‌اش را نیز با خود در این ماجراجویی همراه کرده است. سومین روز جنگ در اوکراین، مسکو، عملیات تهاجمی افزایش می‌یابد. حمله نظامی روسیه به اوکراین روز شنبه 26 فوریه در حال وارد سومین روز خود شده است که بر اساس گزارش‌ها جنگ تا ساعات صبح امروز در جاده‌های پایتخت جریان داشت و شب گذشته تا صبح صدای انفجار و تیراندازی از هر سو به گوش می‌رسید. اوکراین میگوید ده‌ها نفر تا اکنون در حملات زمینی و هوایی روسیه کشته شدند. این در شرایطی است که ده‌ها هزار تن نیز آواره شدند و تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به عملیات تهاجمی روسیه تا اکنون بی‌نتیجه بوده است. خراغلاست تاسو وکتل چې اوکراین غوښتل ترڅو د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي خو روسیه بیا د دې تصمیم پر خلاف وه د همدې لپاره جګړه له همدې اقداماتو څخه پیل شوه او تر اوسه هم چې څلورمه ورځ ده دوام لري د کیف ښار ته نږدې سوې ده د کیف ښار له څلورو خوا محاصره ده اوس په محاصرې حالت کې ده او ترڅنګ یې د اوکراین رئیس جمهور هم په هیواد کې شتون لري او غواړي له هیواد څخه دفاع وکړي تر آخري نفس پورې زه غواړم د دواړو هیوادونو قدرتونه تاسو ته وړاندې کړم چې روسیه هیواد څومره نظامي قدرت لري ترڅنګ اوکراین په مقابل د روسیې کې چې تر دې دمه درېدلی ده او څومره نظامي قدرت لري غواړم دواړه مقایسې تاسو ته وړاندې کړم بیا هم موږ سره په خپرونه کې ملتیا وکړئ راځئ په دې بستې کې وګورئ موږ انشاءالله د خپرونې په لړ کې تاسو ته نور جالب معلومات هم د دې جګړې په اړه تاسو ته وړاندې کوو. مقایسه نیروی نظامی روسیه و اوکراین، توان ارتش دو کشور چقدر است؟ ارتش اوکراین نسبت به سال 2014 زمانی که روسیه شبه جزیره کریمه را تصرف کرد
آموزش دیده‌تر و مجهزتر است و همچنان فاصله قابل توجه میان توان و نیروی آن با ارتش روسیه وجود دارد. اوکراین بودجه دفاعی خود را از سال 2010 با سرعت بالایی افزایش داد و مطابق گزارش مستعد بین المللی مطالعات استراتژیک IISS از حدود 1 میلیارد دلار به بیش از 2.5 میلیارد دلار رسیده است. ولی این رقم همچنان فاصله محسوس با بودجه دفاعی 41 میلیارد دلاری روسیه در سال 2021 دارد. از نظر توان و تجهیزات نظامی نیز ارتش روسیه برتری قابل توجه نسبت به ارتش اوکراین دارد. در برابر 30122 موتر زرهی نیروهای تحت فرمان ولادیمیر پوتین، ارتش اوکراین 12303 موتر زرهی دارد. از نظر تعداد تانک نیز فاصله ارتش دو کشور از 12420 تا 2596 دستگاه است. همچنین روسیه 7571 واحد توپخانه متحرک در اختیار دارد، ولی اوکراین 2040 واحد دارد. ارتش روسیه نزدیک به 5500 موتر مجهز و توپ بیش از اوکراین دارد و در مقابل 490 پرتابگر متحرک موشک که ارتش اوکراین خریداری کرده، نیروهای روسیه به 3391 دستگاه از این نوع موترهای مجهز دارند. در بعد توان هوایی و دریایی نیز ارتش روسیه پیشتاز است، چنان که روسیه در مجموع 4173 فروند هواپیمای جنگنده و بالگرد نظامی و 605 فروند انواع شناور نظامی دارد، ولی در مقابل ارتش اوکراین تنها 318 فروند هواپیمای جنگنده و بالگرد نظامی و 38 فروند انواع شناور نظامی در اختیار دارد. در مجموع در حالی که شاخص توان نظامی روسیه در سال 2022 در میان 140 کشور جهان رتبه دوم را کسب کرده، اوکراین از این نظر در رتبه 22 قرار گرفته است. د اروپا اتحادیه هم تر دې دمه د اوکراین ترڅنګ ولاړه ده او غواړي چې لا زیات خدمات د اوکراین لپاره، د اوکراین د خلکو لپاره، د اوکراین د رهبرۍ لپاره وړاندې کړي، خو د روسیې په مقابل کې. اما روسیه هم اقدامات لري د اروپا اتحادیې په باره کې. ترڅنګ جو بایدن هم ځینې څرګندونې کړې ترڅو د روسیې په مقابل کې اقدامات وکړي. راځئ د نړۍ د هېوادونو اقدامات د روسیې په مقابل کې وګورو چې څه اقدامات در سره کړي دي او آیا نتیجه به ورکړي که به نتیجه ورنکړي. تر دې دمه چې څلورمه ورځ ده، جګړه هم دوام لري او د اوکراین رئیس جمهور بیا هم یادونه کوم د اوکراین رئیس جمهور د جګړې ډګر ته تللی ترڅو جګړه خپله رهبري کړي. راځئ په دې بحث کې وګورئ، په ځینې معلوماتو په دې اړه پوه شو. موږ سره نتیجه فندرلاین پیشنهاد قطع دسترسی چند بانک روس به سویفت به سران اتحادیه اروپا می شود. رئیس جمهور اتحادیه اروپا می گوید پیشنهاد قطع دسترسی چند بانک روس به خزانه مبادلات بانکی سویفت را به رهبران 27 کشور عضو اتحادیه ارائه خواهد کرد. لوفتهانزا پروازهایش را به روسیه را به حالت تحریق در می آورد. ستاد فرماندهی ارتش فرانسه 9500 سرباز به حالت آماده باش در می آیند. به همین اساس قرار است 1500 سرباز فرانسوی در ماموریت‌های ناتو برای تقویت نیروهای این سازمان شرکت کنند. جانسون: روسیه از نظر مالی و دیپلماتیک باید در انزوا قرار گیرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا پس از گفتگو با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفت که او بر سر این که روسیه باید از نظر مالی و دیپلماتیک منزوی شود تفاهم دارد. نخست وزیر بریتانیا همچنین از تمایل روزافزون برای قطع دسترسی روسیه به مبادلات بانکی سویفت استقبال کرد. فرانسه تجهیزات نظامی بیشتری به اوکراین تحویل می‌دهد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه شنبه شب اعلام کرد که پاریس تصمیم گرفته است تا تجهیزات نظامی بیشتری به اوکراین تحویل دهد. یونان روسیه را به قتل اتباعش در اوکراین متهم کرد. بسته کمک اضطراری به ارتش اوکراین را فردا به وزرای خارجه اتحادیه ارائه می‌کنیم. بایدن تحریم‌های سخت و جدید را علیه روسیه اعلام کرد. شولتز:
پوتین پیروز نخواهد شد. صدر اعظم آلمان گفت این جنگ پوتین است، به آن خاتمه دهید. سران اتحادیه اروپا و رئیس جمهور آمریکا بسته تحریم‌های گسترده علیه روسیه را اعلام کرد. استولتنبرگ از استقرار نیروهای واکنش سریع ناتو خبر داد. بله، د خبرونه په دې برخه کې راځي د اوکراین هیواد او د روسیې د هیواد د جګړې په اړه په ځینې مهمو خبرونو پوسو. بیا هم موږ سره په دې خبرونه کې مالتیا روسیه با دست کم 100 هدف نظامی اوکراین حمله شده است. ارتش روسیه کنترل یک آبره مهم در کریمه را به دست گرفت. جزیره مار به تصرف روسیه در آمد. کلیچکو شهردار کیف آماده دفاع از خاک خود هستیم. آلمان هم میگوید که جان زلنسکی در خطر است. پوتین برای مذاکره با اوکراین یک هیئت به مکزیک اعزام می کند. چین هم میگوید به حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها احترام میگذاریم. اردوغان در کنار همه نظریات نظر میدهد ناتو باید گام‌های قاطع‌تر برمی داشت و در کنار آن پاپ فرانسیس به سفارت روسیه رفته است. با پیشبینی سازمان ملل تا 5 میلیون پناهنده از اوکراین خارج خواهند شد. چین هم گفته است تحریم‌های غرب علیه روسیه راه حل نیست. نیروهای روسیه در شمال کیف مستقر شدند. چین در تلاش خروج شهروندان خود از اوکراین است. سفیر اوکراین دولت آلمان را به بی‌تفاوتی متهم کرد. زلنسکی تحریم‌ها کافی نیست. 137 کشته از آغاز حمله روسیه به اوکراین. 800 سرباز روسی تا اکنون کشته شدند. 100,000 نفر در حال فرار هستند. مکرون تماس تلفنی با پوتین ثمره نداشت. نخست وزیر یونان خواستار توقف بمباران‌های روسیه در اوکراین شده است. نخست وزیر لهستان میگوید نگران حمله روسیه به کشورش فنلند و کشورهای حوزه بالتیک است. سوئیس حساب‌های بانکی تحریم شدگان روس را مسدود نمی کند. اوکراین تسلط به یکی از نیروگاه‌های هسته‌ای را از دست دادیم. دبیر کل سازمان ملل جنگ روسیه را غلط و غیر قابل قبول دانست. اتحادیه آفریقا تهاجم روسیه به اوکراین را شدیداً محکوم کرد. تحریم‌های اتحادیه اروپا شامل بلاروس به عنوان شریک جرم نیز می شود. تسخیر فرودگاه نظامی نزدیک کیف از طرف روسیه، کنارگیری چند تن از رهبران اسبق دولت‌های اروپایی از همکاری با شرکت‌های روس. از سوی هم از ایران خبر می رسد 4200 ایرانی هنوز در اوکراین حضور دارند. در کنار آن آلمان با تعلیق روسیه از سویفت مخالفت کرد. دنمارک جهت‌های جنگنده بیشتری به ناتو می دهد. روسیه در پی تدارک تحریم‌های متقابل علیه اتحادیه اروپا است. روسیه هم حریم هوایی خود را روی بریتانیا می‌بندد. فرانسه سلاح بیشتری به اوکراین می‌دهد. زلنسکی از اعضای ناتو در شرق اروپا درخواست کمک کرد. هند از روسیه خواست به خشونت‌ها پایان دهد. بالاخره تاسو د دې جګړې له پیل څخه تر اوسه تر دې دمه سنن څلورمه ورځ د روسیې د عملیاتو په اړه پوه شوئ په ځینې معلوماتو. موږ به تاسو ته تازه خبرونه، تازه مطلب له خیره وړاندې کوو. سبا به هم موږ متفاوت خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. تاسو نه هیله کوم چې د سیټیوال میډیا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو له دوستانو سره شریک کړئ. خپل نیک نظریات موږ ته د فیسبوک د صفحې څخه کومنټ کړئ. ترڅنګ یوټیوب کې هم موږ ته کومنټ کولی شئ او پیغام راواستوئ. موږ په یوټیوب کې سبسکرایب کړئ، په فیسبوک کې هم موږ فالو کړئ، ترڅنګ انسټاګرام کې هم کولی شئ موږ پیدا کړئ. تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه.